رمضان 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 شپاړسمه ورځ لپاره په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود د زړه نه ووایئ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وأوِّني فيه برحمتك إلى في دار القرار، وأوِّني فيه برحمتك إلى في دار القرار. يا إلهتك يا إله العالمين، يا إلهتك يا إله العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار. اللهم قنا عذابك يوم تجمع عبادك، اللهم قنا عذابك يوم يبعث عبادك. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. دعا وکړه الله تعالی چې څومره مسلمانانو روژې نیولي، الله دې دا روژې په خپل دربار کې قبول کړي. الله دې موږ ته د هغه عمل کولو توفیق راکړي چې الله پرې راضي کېږي. الله دې د هغه اعمالو او کړنو نه موږ ټول مسلمانان وساتي چې الله پرې ناراضه کېږي. الله دې د ټول مسلمانانو آخره خاتمه په ایمان کړي. الله دې ټول مسلمانانو شرعي مقاصد دنیوي او آخري پوره کړي. الله دې الله تعالی دې د روژې او د قرآن کریم هغه چې د قیامت په ورځ شفاعت دی، الله دې ټول مسلمانانو شفاعت ذریعه وګرځي. الله دې ټول مسلمانانو شفاعت نصیب کړي. الله دې ټول مسلمانانو په حال رحم وکړي. دعا وکړي چې ټول مریضان ته الله دې هر مسلمان چې مریض وي الله دې صحت کامل ټول صحت ورکړي. د ټول په آخر کې دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول رمضان رمضان رمضان